درنو دوستانو سلامونه او درناوی. بیا هم ستړي مشئ د جرمني ژبې د زده کړې 5م لوست ته ښه راغلاست. مخکینی درس کې مو د شخصي ضمایرو پرسونل پرونومن لومړنی حالت چې فاعلي حالت وو هغه ولوست. په ضمایرو کې فاعلي حالت د شخصي ضمایرو فاعلي حالت ایش، دو، ihr، sie، es، ihr، wir، sie او sie. دا به تاسو په مخکینی لوست کې زده کړي وي. اوس راځو د همدغو شخصي ضمایرو یا د پرسونل پرونومن مفعولي حالت ته. مفعولي حالت څه ته وایي؟ مفعولي حالت دا دی چې کله دغه کار په خپله یو شخص نه وي کړی بلکې په یو شخص دا کار شوی وي، هغه مفعولي حالت هغې ته مفعولي حالت ویل کیږي. دا به په شخصي ضمایرو کې په جملو کې ښه واضح شي، ځکه د تعریفونو پر ځای باید په جملو باندې ډیر تمرکز وشي، ځکه د تعریفونو زده کول ډیر کله مرسته نه کوي د ژبو له زده کړو سره. نو ښه ده چې دا شی په جملو کې زده کړو. ښه، موږ لرو په فاعلي حالت کې د ایش ضمیر چې په خپله د مفرد متکلم لپاره کاریږي. مفعولي حالت یې څه شی دی؟ ما په پښتو کې، او په دایچ کې دا مش دی، مش یعنی ما. لکه ihr kennt mich، ihr kennt mich. ایر خو موږ په مخکینی لوست کې زده کو چې دی یعنی هغه سړی کنه، یو مفرد سړی. kennt mich پیژني ما. دغه مش چې دی دلته په مفعولي حالت کې دی، یعنی دی ما پیژني. دلته به زه پښتو ژباړه هم سره ولیکم، دی ما پیژني. صحیح. ورپسې دویم حالت د ته لپاره په شخصي ضمایرو کې مفعولي حالت یا د دو لپاره چې په جرمني ووایو یا په دایچ ووایو، د دو مفعولي حالت دش دی، دش. لکه په جمله کې چې وایو ich sehe dich، زه تا وینم، زه تا وینم. صحیح. ich sehe وینم dich تا. د ایر لپاره این دی، این. لکه په جمله کې sie seht ihn، sie sieht ihn. زیت نه دی، دا د زیت د لیدلو بل حالت دی. خیر هغې ته به بیا ورځو. دغه اس به هم کوچنی ولیکم ځکه دا غواړم د زی لپاره. زی یعنی یوه ښځه، ضمیر د هغې لپاره استفاده کو چې دا هم یو تکرار شي. sie sieht ihn، دا دی ویني. صحیح. یعنی هغه یوه میرمن یو سړی ویني چې هغه هم مفرد دی. زی د ښځینه لپاره په مفعولي حالت کې شخصي ضمیر هم بیرته زی دی. لکه ich sehe sie، زه دا وینم، زه دا وینم. ich sehe sie، زه دا وینم. د اس لپاره د شخصي ضمایرو مفعولي حالت چې بیا به وروسته له دې سره آشنا شو چې اکوزاتیو دی، که دا اکوزاتیو همغه مفعولي حالت دی، او بیا وروسته نور د داتیو او د ګینیټیو بحثونه هم راځي. خو د اوس لپاره ستاسو سر په هغې باید ډیر مصروف نشي. نو د اس مفعولي حالت په شخصي ضمایرو کې اس دی بیرته. لکه ich sehe es، زه هغه وینم، یو شی دی که نه، زه هغه وینم.
ایه جمع ده د مخاطب. آیش مفعولی ضمیر دی، په مفعولی حالت کې ضمیر دی. لکه ایش هلف آیش، زه له تاسو سره مرسته کوم. ایش هلف آیش، زه له تاسو سره مرسته کوم. تاسو یعنی ډیر کسان، که دا تاسو په ځای تاسې ووایو، زه له تاسې سره مرسته کوم. مخاطب جمع. د ویه لپاره چې مفعولی حالت دی اونس دی. اونس موږ. ایه besucht uns. همغه یو مفرد غائب دی نارینه. besucht uns. هغه موږ وکتلو. یا هغه د موږ دیدن وکړ. هغه موږ وکتلو. زی دوی جمع ده د غائب. په شخصی ضمایرو کې مفعولی حالت اینن دی. اینن. لکه په جمله کې چې استعمال کړو ایش هلف اینن، زه له دوی سره مرسته کوم. وروستی زی چې دی د دې هم عین حالت دی اینن. دغه اینن د درناوي اینن چې دی تاسو د احترام لپاره چې کاریږي، دا معمولا لومړی توری غټ وي. په د لومړی ای چې راځي دا یې غټ لیکلی کیږي. همدا جمله ما بیا هم لیکلې ده چې ایش هلف اینن، زه له تاسو سره مرسته کوم. لکه جمع یا مفرد مخاطب وي، خو د احترام لپاره دا کلمې ورته کاروئ. ښه، یو واری زه تکراروم. ich mich، du dich، ihn، sie، es، ihr euch، wir uns، sie ihnen او sie ihnen. دا د شخصی ضمایرو مفعولی حالت وو چې اکوزاتیو حالت هم ورته وایي په جرمني ژبه کې. راځو وروستي حالت ته. البته وروستی نه دی، د موږ په درس کې د ننني درس وروستي حالت ته چې د شخصی ضمایرو بالواسطه مفعول دی، یعنی مفعول مستقیم نوي، هغې په منځ کې یوه واسطه موجوده وي. صحیح؟ یو کار د بل چا په وسیله په هغې باندې شوی وي. دې ته مفعول بالواسطه وایي. دا هم په تعریف باندې نه تشریح کوو چې ښه اوس د دې تعریف څه شی دی. کله چې تاسو خپله جمله ولولئ او دغه حالت وګورئ، په خپله کیدای شي یو نظر درته پیدا شي. ایش خو مو زده که چې ښه فایلي حالت دی ایش زه، او میش هم زده که چې ما. دریم حالت د دې چې دی دا میه دی. میه. ښه، اوس پوښتنه دا ده چې میه ووایم چې ما ته یا له ما سره یا زما. دا ټول حالتونه په دې کې واقع کېدلی شي. دا د جملو په حالت او رقم پورې اړه لري. د اوس لپاره په هغې هم ډېر بحث نه کوو، صرف هم دومره زده کوو چې ایش، میش، میه. صحیح؟ د میه لپاره چې زه اوس دقیقه ژباړه نه کوم چې ښه ما سره که ما ته یا دې ته ورته نور حالتونه، دا بیا تاسو ته هم ستونزمن کیږي او دغه تعریف ورته واحد نه دی. خو موږ یې په جمله کې داسې وایو، په دې جمله کې ښه تشریح کیږي. Er hat mir eine Geschichte erzählt. Er hat mir eine Geschichte erzählt. هغه ما ته یوه کیسه وویله. هغه ما ته یوه
کیسه وویله. ښه اوس په دې کې هغه حالت شی دی. ایر خو موږ تاسو زده کړه چې دا ضمیر دی د فاعلي حالت لپاره د مفرد غائب. ایر دا خو زده کړه، دا فاعل شو. صحیح، ایر نه خلاص شو، د دې قصه یو طرفه شوه، ایر فاعل دی. حتمیه ماته. صحیح. اینه گششته، اینه گششته خو هم دغه مفعول دی کنه چې موږ ته شی ویلی دی، کیسه یې راته ویلی ده. چا ویلی ده؟ ده ویلی ده. اوس میه چې شول په دې جمله کې دغه ماته چې ویلی ده دغه بالواسطه مفعولی حالت دی د شخصی ضمایرو. ایر فاعل، د اینه گششته مفعول او ارتسیلن خو فعل دی. ارتسیل تی د یو شخص لپاره حالت دی، په دې به هم وروسته بحث کوو. میه دغه داتیو حالت دی یا بالواسطه مفعولی حالت دی. ښه راځو دویم مثال ته. دو، دش، دا دوه خو زده کړل. اوس داتیو حالت د دو چې دی دا ډیر دی. ډیر ډیر هم عیناً لکه د ما د میه په هغه کې برخه کې کله کېدای شي په پښتو کې ورته ولیکو د تا، کله ورته ولیکو لتا سره، کله ورته ولیکو لتانه، لتا څخه. دا به په مختلفو حالاتو کې بیا وروسته زده کوو. خو اوس دپاره هم دومره کافي ده چې ich gebe dir ein Buch. Ich gebe dir ein Buch. زه تا ته یو کتاب درکوم. یو کتاب درکوم. صحیح. ich فاعل شو، gebe فعل شو، ein Buch ein Buch دی. یو کتاب شو چې مفعول دی او der تا ته دغه بالواسطه مفعول چې دلته مفعولی حالت کې چې واقع شوی دغه ډیر دی. صحیح. راځو هم دغه جملې تر اخره تکراروو. ایر، این، دا دوه خو زده کړل. داتیو حالت د ایر چې دی دا ایم دی. ایم لکه دته یا د لده سره یا لده څخه په پښتو کې مختلف معناګانې ورکوي، خو صرف همدومره بیا هم وایم چې همدومره زده کوو په دې درس کې چې د ایر داتیو حالت ایم دی. لکه sie kauft ihm ein Geschenk. Sie kauft ihm ein Geschenk. هغې دته یوه ډالۍ واخیسته. ډالۍ اخلي. هغه دته یوه ډالۍ اخلي. هغه دته یوه ډالۍ اخلي. هغه دلته موږ د میرمنې په حالت کې استفاده کوو چې یعنی هغه یوه مفرده ښځینه ضمیر دی. ښه زی بیرته د یوې ښځې لپاره د ضمیر په توګه کاریږي او اکوزاتیو حالت یې زی و او داتیو حالت یې ایر دی. ایر لکه ich kaufe ihr ein Geschenk. Ich kaufe ihr ein Geschenk. زه هغې ته یوه ډالۍ اخلم. زه هغې ته یوه ډالۍ اخلم. Geschenk ډالۍ ته وایي. kaufe اخلم، زه اخلم. kaufen یې فعل دی. په دې هم بیا کرار وروسته بحث ته ورځو. ګرچې دغه درس یو څه باید وروسته راغلی وای، ولې چې موږ هره ورځ په جملو کې دغه شیان تکراروو چې ich، du او dich، ihm، ihr، euch، uns، نو دا به ښایي چې یو څه له وړاندې په دې باندې پوه شوي یو. په دې درسونو دغه شیان بیا په نورو درسونو کې هم تکراریږي. د اوس لپاره یې صرف هغه ابتدایي حالت که زده کړل شي دا به ډېره غوره وي. ښه ورپسې راځو اس ته. اس مزده کړل او داتیو حالت یې ایم دی. لکه د نارینه لپاره چې کوم ایم راته د دې هم داتیو حالت هم دغسې دی.
لکه ich gebe ihm das Buch. زه هغه ته کتاب ورکوم، دغه کتاب ورکوم. دلته das Buch دی. نو موږ کولی شو ووایو چې ein Buch یا بیا هغه مشخص کیږي، خو das Buch مشخص کیږي، ein Buch بیا بل بحث دی چې هغې ته bestimmte und unbestimmte Artikel وایي. ich gebe ihm das Buch. زه دغه کتاب هغه ته ورکوم. لکه das ihm د اس حالت کې چې راشي لکه ماشوم ته das Kind، دا په هغه حالت کې نو ښه صدق کوي. ښه، د ihr او euch حالتونه خو مزده شول او عیني حالت یې په داتیو کې هم دی د euch. ich schenke euch Blumen. زه تاسو ته ګلان استوم. ich schenke زه استوم euch تاسو ته Blumen ګلان. wir ممزدکه، uns ممزدکه او داتیو حالت یې هم uns دی. لکه sie geben uns ein Geschenk. sie geben uns ein Geschenk. دغه زی به هم د ښځینه ضمیر لپاره ښځینه ضمیر به ورته وکاروو چې ښه واضح شي. دا راکوي موږ ته یوه ډالۍ. پښتو به یې روانه کړو، دا موږ ته یوه ډالۍ راکوي یا هغه موږ ته یوه ډالۍ راکوي. ښه، دغه وروستی زی چې دی دواړو ته یو شی استفاده کیږي یعنی زی د دوی لپاره هم او د زی د احترام لپاره هم. داتیو حالت هم د دواړو اینن دی. دلته په جمله کې ما داسې ورته لیکلي der Lehrer erklärt ihnen die Lektion. der Lehrer erklärt ihnen die Lektion. ښوونکي دوی ته درس تشریح کړ. der Lehrer ښوونکی erklärt او تشریح کړ ihnen دوی ته die Lektion دا درس، دا لوست، لکه یو لوست کنه. ښوونکي دوی ته لوست تشریح کړ. عین مثال یې په دې بل زی لپاره هم راځي چې ښوونکي تاسو ته لوست تشریح کړ، د درنښت لپاره کنه. ښه، دغه درس به لږ اوږد شوی هم وي ولې ډیر مهم دی. تاسو یې په خپلو کتابچو کې هم در سره تکرار کړئ. راتلونکی درس مو بیرته یو څه اسانه کیږي، خو دغه جملې چون هره ورځ بیا په کار کې تکراریږي، کله چې مخکې درسونو کې ځو نو دا لغتونه خامخا تکراریږي. نو د نن درس لنډیز دا و چې فاعلي حالت هم د شخصي ضمایرو زده که په مخکې 4 لوست کې، نن په 5 لوست کې مو مفعولي او بالواسطه مفعولي حالت دواړه زده کړل چې په دویچ کې ورته اکوزاتیو او داتیو وایي. تر بل درس پورې مو لوی رب مل شه او ښې چارې.